د پخوا زمانې کیسه ده چې په نورپور نومې کلي کې به خلکو په خوشحالۍ زندگی تیروله. په دغه کلي کې یو کور و چې په دغه کور کې رحمت نومې سړی د خپلې ښځې شبانې سره اوسېدو. کله چې به هم شپه تېره شوه سبا سحر به شو نو رحمت په هم راپاڅېدو د خپل کټ نه او ټایم به وکتلو نو هغه به د دوکانو نو دی به لاړو دوکان په طرف په روان شو او لا بلې دوکان ته چې ځان له سروزي پیدا کړي. هم د رحمت په دغه کلي کې د چرګو یو ورکوټی غونته کې دوکان و. هغه به هر سهار راتلو او چرګې به یې هم مړولې او ځان له به یې پیسې هم ګټلې. یو ورځ ډېر توپان او ډېره سیلۍ وه نو رحمت د ځان سره دا خبره وکړه: یار نن خو د بارانه ورځ ده نو تلی هم نشم، ولې که ګاګ مې راشي او بیا لاړ شي نو خفه به وي، زه به ورته همدلته انتظار وکم. او همدغه شانتي د رحمت کاروبار دومره ښه و چې هغه به خپل ګاګ په باران کې هم راتلو او که به هر څنګه ورځ وه نو د هغه نه به سودا خپوره کېدله. رحمت په د چرګو انډې هم خرڅولې او چرګې به هم خرڅولې. په دغې باندې به د خپل کور ګزاره چلوله. او هم بل طرف ته د روټۍ ټیم چې به شو نو شبانې به روټۍ تیاره کړې وه او د رحمت انتظار به یې کوو چې کله به رحمت راشي او یو ځای به روټۍ وخورو. او هم بیا چې به کله رحمت راغلی نو شبانې به روټۍ راواویستله او رحمت او شبانې به دواړو په مینه سره دغه روټۍ خوړله. او هم بل طرف ته چې به رحمت کله میاشت پوره شوه نو پیسې به یې خپلې راواویستې او هغې ته به ډېر خوشحالېدو کوم چې به هغه په خپل دوکان کې په محنت ګټلې وی. رحمت چې به کله هم دوکان کولاو کو نو هغه ته به ډېره ګڼه وه او خلک په ګڼ تعداد کې راتله او د هغه نه به یې سودا اخیستل. یو ورځ رحمت وکاته چې د هغه د دوکان خواته یو بوډا سړی ناست دی نو هغه رالی او هغه بوډا سړی ته یې وویل: بابا جانه تاسو دلته د وختي نه ناستې، زه درته ګورم او دغه شانتې خپه، نو دا ولې دا څه مسله ده؟ ما ته ووایه که زه څه مدد کولی شم. یاره رحمت بچې، زه هم وایم چې ما چرګانو ساتلی خو زما سره پیسې نشته. او هم د هغې نه پس رحمت د خپل دوکان نه یوه چرګه راونیسي او هغه بوډا سړی له ورکړي. او هم بیا هغه بوډا سړی د رحمت نه هغه چرګه والي او ډېر خوشحاله شي او رحمت ته دا خبره وکړي: رحمت بچی، الله دې کامیاب کا، تا خو ماله د خپل الله ارمان پوره کو، زه به اوس دا چرګه ساتم. او هم دغه شانتي رحمت ولګي او هغه بوډا سړي له هغه چرګه په پرې کې ورکړي او هغه ورته ډېرې دواګانې وکړي. او هم دغه شانتي رحمت په د هر غریب سړي سره دغه شانتي ښېګڼه کوله، هغه کله روټۍ او هغه که د مال جایداد وه. او هم دغه شانتي ورځې تېرېدې. یو ورځ رحمت بیا دوکان ته روان و چې دوکان کولاو کړي او ځان له سروزي پیدا کړي. او هم دغه شانتي یو ورځ بیا د رحمت دوکان ته هغه بوډا سړی راشي او رحمت ورسره ناستي او دا خبرې ورته وکړي: بابا جانه دا دوکان یوازې زما نه بلکې دا ستاسو هم دی، راځئ دې دوکان ته او زما سره هم دغه شانتي خبرې او زما مشر جوړ شئ، راځئ دې دوکان ته، صحیح ده؟ او هم د هغې نه پس بوډا سړی رحمت ته دا خبره وکړي: یاره رحمت بچې، ستا د دې رویې نه او ستا د دې ښه اخلاقو نه زه ډېر متاثره شوم، نو زه وایم چې زه تاله یو انعام درکړم. او هم د هغې نه پس هغه بوډا سړی رحمت له یوه چرګه ورکړي او دا خبره ورته وکړي: یاره رحمت بچې، دا چرګه واله خو دا عام چرګه نه ده، دا به تاله د سرو انډې ترکوي هر هفته کې. او هم د هغې نه پس رحمت کور هم چرګې ساتلی وي نو هغه چرګه راوړي او د هغه نورو چرګو سره یې ورفرېږدي. او هم په هغې چرګې کې دغه مسلې وي چې هغه د نورو چرګو سره نه کښېني او هغه ځان له یو سیټ ته ناسته وي. او هم بل طرف ته رحمت ته چې هم دا پته ولګي چې دا چرګه د هغه نورو چرګو سره نه ګرځي نو هغې له ځان له ځای جوړ کړي او هغه بیا هلته ساتي. رحمت د خپلو چرګانو سره ډېره مینه کوي نو هر سهار هغوی ته دانې اړتې وي او هغې چرګې ته هم دانې اړتې وي کومه چې دله یو بابا ورکړې وي. او هم بل طرف ته اخرنۍ ورځ وي د هفتې او هغه چرګه په خپل ځای باندې جوخته ناسته وي، داسې ښکاري لکه دا چې انډه اړتوي. او هم بیا په سبا باندې د رحمت سره په لاس کې کلندر وي او دغه د ځان سره ووایي:
نن خو په دې کلندر کې د هفتې اخرنۍ ورځ ده، نو څنګه چلی دې چرګې به هګۍ ارتېرې وي که نه؟ ته ودرېږه زه ګورم. نو رحمت چې کله هغې چرګې ته وګوري نو د هغې سره خواته یوه انډه پرته وي چې هغه د سرو وي. نو رحمت د هغې چرګې نه هغه انډه راوالي او د ځان سره دا خبرې کوي. دې چرګې خو ماله په رښتیا د سرو انډه راکړه، دا خو ډېره قیمتي ده، زه به اوس د دې ډېر خیال ساتم. او هم د هغې نه پس په رحمت د هغې چرګې ډېر خیال ساتو او د ځان سره به یې یو ځای دغه شانتي په لاس کې ګرځوله. رحمت په دغې چرګې باندې بیا دومره مین شو چې هغې له یې په خپل کور کې په کوټه کې ځای جوړ کو او هغه به یې هلته بندوله. او هم رحمت په هره ورځ کلندر راویستی او هغه به یې کتو چې کله به هم ورځ پوره وه نو د هغې چرګې نه به یې هغه انډه راویسته، ولې چې هغې به هره هفته کې دله یوه د سرو انډه ورکوله. رحمت په د هفتې په اخرنۍ ورځ باندې ډېر خوشحاله و، ولې چې هغه ته به د هفتې په اخرنۍ ورځ باندې انډه میلاوېده او هغه هم د سرو ډېر خوشحاله. او هم دغه شانتي به وخت تېرېدو، ورځې به تېرېدې، حالات به بدلېده او دغه شانتي ډېر متوته په منځ کې. یوه ورځ رحمت په یوازې کمرې کې ناستو او د ځان سره یې دغه شانتي دا خبرې کولې. دا چرګه خو ماله په هفته کې یوه انډه راکوي، خو که زه داسې چل وکړم چې دا چرګه حلاله کړم نو په دې کې به دننه ډېرې انډې وي، او بیا که دغه ټولې انډې ماته میلو شي نو زه خو به ډېر مالدار شم، زما به خپل کور وي، خپل جایداد، زه خو به بیا ډېر مالداره شم. او همدغه شانتي رحمت په لالچ کې راشي او د چرګې حلالولو فیصله وکړي. خو هم بیا چې کله رحمت دغه چرګه حلاله کړي نو په هغې کې یوه انډه هم نه وي، هغه ډېر خفه شي او د ځان سره دا ووایي دا ما څه شل وکړو، دا خو ما خپله چرګه په خپله حلاله کړه، ما په خپله ځان له نقصان ورکړو، زه خو اوس د سرو د هګۍ نه هم خلاص شوم. او هم د هغې نه پس رحمت بیا پوه شي چې ما لالچ وکړو نو د هغې نه پس لالچ نه کوي او خپله زندګي ډېره په سادګۍ او په ښه طریقې سره تېروي. نو زما خوږو ماشومانو د دې قصې نه موږ دا سبق اخلو چې موږ له په زندګۍ کې کله هم لالچ نه دی پکار، او ساده زندګي تېرول او د نورو خدمت کول دا زموږ سره د ټولو نه ښه زندګي ده. نو زما خوږو ماشومانو که تاسو هم زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې یو جهان مننه.